أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دا سورة النساء سلورم نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. وآتوا النساء او ورکلی زنانو تا صدقاتهن مهرون داغوی نهلتن پا خوشالی سرا فإن طبن لکم عن شیء منه پس کچری دوی ما پیوی کی تاسو تا دیو سیزنا داغنا نفسا پخپل خوخا فکلوه نخری اغلرا هنیئا مزیدار مریئا موافقو د طبیعت سرا. پدی آیت کی دریم حکم دے چې زنانو تا داغی مہر ورکول دی. مہر د دې لپاره ورکول چې داغوی سره ښه ژوند هغه تیر شي او هغه خوشحاله شي. بیا د دې آیتو د مخکې سره ربط او مناسبت دار مخکې آیت کې حکم وشو چې پتاسو لازم دی چې لکه څنګه د یتیمانانو په باره کې د بې انصافۍ نه ځانونه ساتئ، نو دغه شانې د زنانو باره کې هم د بې انصافۍ نه ځانونه بچ کړئ. بل دا لکه تاسو باندې چې څنګه لازم دی چې یتیمانانو ته داغي مالونه ورکي، نو دغه شانې په تاسو باندې دام لازم دی چې خپلو بیبیانو ته داغي مهرونه ورکي او هغې دپاره انې بانې مه جوړوئ. وآتوا النساء صدقاتهن ورکلی زنانو تا مهرون داغوی نهلتن پا خوشحالی سرا. د نکانا خو سلیم پیدالی او خزم تینا پیدالی، نو څنګه په سړي باندې لازم کلی دا چې دا دې مهر هغه ورکي، لکه پیدا خو تینا دواړه آلی. نو یو وجه د دې مفسرینو دا ذکر کړی دا چې واده ته د سړي شوق ضرورت زیات وي په نسبت د زنانه باندې، او د ښځې خواهش هغه کم وي، نو ځکه به سړی مهر هغه به ورکوي. دویمه وجه دا ده چې زنانه د خپل مور او د پلار او د ورونو د هغوی نه را جدا کېږي، د یو قسم لا وحشت میلاویږي، نو د مال په ذریعه باندې د هغې د زړه نه وحشت هغه وځي او دا د هغې لپاره پټۍ وګرځي. درېیمه وجه دا ده
کله چې ښځه واده کېږي نو هغې ته خپل ځان سپک ښکاره کېږي چې زه بس د غواو د چیلۍ په شانې څه شوم خرڅه شوم لاړمه نو کله چې مهر ورکړلی شي نو اظهارا لاکرامها و شرفها چې ستا ډېر عزت دی ستا ډېر شرافت دی تا مال والا ته د ویندې په شانې نه یې بلکې خاوند دا وایي چې زما او ستا دوستانه ده ما تاله دا مال د تحفې په طور باندې درکړه الله دلته مهر ته نحله ویله او نحله ویلی کېږي عطیه او دا د سړي د طرف نه یو تحفه ده د محبت یو نښه ده خپلولي قایم ساتل مینه محبت او قایم ساتل دا هغه مضبوطیه وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکړیو زنانو ته مهرونه د هغې په خوشحالۍ سره د دې مفسرین دوه مطلب ذکر کوي یو مطلب دا دی زمانی د جاهلیت کې به خاوند به راوله کېده د ښځې نه به مهر وابېغسته او نو الله رب العزت منع وکړه چې دا کار به نه کوئ بلکې دا به زنانو ته ورکوئ او بل دا که دا مهر وسې ورکې که وروستو ورکې دواړو ته شامل دي که واده نه وروستو ورکې او صدقاتهن دا جمع د صدقتون مهر ته ویلی کېږي صداق ورته وایي لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة سړی چې دا مهر ورکي نو د دې پر اشتیا باندې د دې ښځې سره رغبت هغه لري مال ورکوي د زناکارو په شان نه دی چې بس یو دوه درې ټیمه پیدا ترېنه والي او بیا یې وشړي نحلا امام کلبی ویا عطیتن و حبتن یعنی دا عطیه او دو تحفه په شکل امام روح المانی ویا نحلا یعنی په داسې حال کې چې دا تحفه ده د خاوندانو د طرف نه ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی نحلا فریضہ یعنی دا فرض دی او ابن درید ویا نحلا پمانا دا واجب بانے ابو عبید رحمه اللہ ویا عن طیب نفس پخوشالیو دا نفس را زجاج رحمه الله ویا تدینا یا دیانتا و شرعتا د وجی د دیندارینا یا د وجی د دینو جوړېدونا ګوره کوم شی چې دین وي هغه څه وي هغه فرض وي هغه لازم وي واده په وخت کې د ښځې دپاره به مهر مقررول دا واجب دي دا د نبی علیه السلام خصوصیت و چې بغیر د مهر نه د هغه دپاره ښځه څه وه جایز وه او زمانې د جاهلیت کې به خلکو ځان لا د ښځو نه مهرونه هغه به اخیستل
نو الله امر وکړو چې د واده په ټیم کې زنانو ته د هغې مهرونه ورکوي هغه ورله ورکوي فإن طبن لكم عن شيء منه کچری دی معافی وکړي تاسو ته د یو څیز د هغه نه نفسا په خپله خوښه طبنه ښځه ده راولګېدله خاوند ته ټول مهر هغې ورته معاف کو یا یې ورته نیم هغه معاف کو نو د خاوند دپاره دا حلال دی او امام قرطبي رحمه الله وی دا ویلی ویل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا امام قرطبي وی بعضې خاوندانو به دا بد ګڼل چې د ښځې نه مهر واپس واخلي نو د هغې جواز و هغې بیان کو فإن طبن په خوشحالۍ سره یو شی ورکول او بخله نفسا ای طیبات انفسهن یعنی چې نفسونه خوشحاله وي عن شیئن صبرخه او حصه نو ګوره دا مهر به هله جایز کېږي چې د زنانو د زړه نه هغه بخلی وي دا نه چې سړی پې ظلم او زیاتی کوي او د هغې د وجې نه بیا ښځه وایي یاره جي ما راته وباښه نه جي نه تاسې بنئ او قاضي شریح رحمه الله هغوی ته یو زنانه راله خاوند ته یو ځل مهر هغه بخلی او بیا یې واپس هغه اغسته زنانه واپس مهر اغسته نو خاوند ویلو چې دا یې ما ته بخلی دی نو ده ورته وی چې الله ویه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نو قاضي شریح ورته ویله که د دې زړه د خوشحالۍ وی نو تا نه به واپس هغه به نه غوښتلی خو زړی نه دی که نه ځکه یې واپس غواړي خو بهتره دا ده چې چا ته یو څیز وباښه نو د هغې اخیستل حرام دي حدیث کې د دې ذکر دی فکلوه هنیئا مریا خورئ هغې لره مزیدار مریا موافقو د طبیعت هنیئا مبارک یعنی فیدمن مریا خو تیریدونکې یو قول دا دی دویمو قولو د ابو حمزه رحمه الله ویا هنیئا لا اسم فیه مریئا لا داء فیه هنی هغه دی چې ګناه پکې نه یا او مری هغه دی چې بیماری پکې نه یا په آخرت کې او دریم قول دا دی هنیئا معنی لذیذا خوندوره مریئا محمود العاقبه چې انجام خوي بحر محیط کې ویا تفسیر زاد المسیر هم ویا او دریم قول داره بل قول داره هنی هغه دی چې بغیر د مشقت نه حاصل شي بغیر د مشقت نه حاصل شي بس خبرې اترې گپ شپ د خدای سره لگا گئے بس مہر میں لدار کا
نو ستا په سلاس تڼاکې شو څه خواري دې پې وکړه او مري هغه دی چې زرو هغه هضمېږي او ځنې علما وایي چې هني هغه ته وایي چې ښه تېرېږي او په مرۍ کې ننښلي او مري دغې ته وایي نو دا یې د تاکید دپاره یې ویله او ګوره دواړو کې مبالغه ده مطلب دا دی دا د حلال دی سړی شکونه او شبهات هغه مه کوه بس کار کوه تکړه شه خوره قدرې بس امام قرطبي او امام اللوسی روح المانی دا علی ابن ابي طالب نا نقل کړي دي یو سړی هغه د خېټې په درد باندې اخته شو نو علی رضی الله عنه ورته ویلا چې د ښځې د مال نه څه پیسې راواله او په هغې باندې شهد واله او د باران اوبه هغه ورسره یو ځای کا نو شفا به درته میلاو شي ځکه الله د ښځې مال باره کې ویلي فکلوه هنیا مریا او د شهدو باره کې ویلي فیه شفاء للناس دې کې علاج دی لپاره د خلکو او د باران اوبو باره کې ویلي ماء مبارکه څلور څیزونه به درته راجمع شي چې بلې څلور هم ښه نه شي نو په څه به ښه کېږي فکلوه هنیا مریا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما او مور کوي به وقوف ته مالونه ستاسې هغه مالونه جعل الله لكم قياما چې الله ګرځولې دي ستاسو لپاره ګذران وارزقوهم فيها خوراک ورکوي دي تفای کې وکسوهم او جامه ورکوي دي تا وقولوا لهم قولا معروفا او وینا کوي دي تا وینا د شریعت برابر پتی آیت کې سلورم حکم دی د بیوقوفانو د مالونو حفاظت امقل دی نو داغه د مالونو سو وکا حفاظت وکا او بیا تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی رحمه الله هغه ویا چې مراد د کمقلانو نسوک دي نو یو قول دار چې مرادو د دینا زنانه دي زنانه کمقلان دي هغه د دینا څه خبر دي چې دا مال زما د خاون څومره په تکلیف باندې ګټلې دی هغه خیال وزول ته ناسته ده چې په سکندونو باندې په مارکیټ کې او په دکان کې پیسې څه کوي هغه والو زیا نو مراد د کمقلانو نه زنانه دي مطلب دا دی ښځو له پیسې مه ورکوئ ښځو له اختیارات د پیسو هغه مه ورکوئ او چې واقع د موري نو انګولې هغه به سپور وي ځکه پیسې هغه په یو شیز او بل شیز کې ولګوي نو بیا چې د ډوډۍ ټیک شي نو بیا تلکاري نه وي ځکه هغې پیسې په اخوا دېخوا کې لګولې وي او دویم قول دار مرادو د دینا زنانه او ماشومانه بچی دي اختیارات مو ورکوه سره د دینا چې ډېر هم غټ شي نو بیا هم ورپسې وروستو ګرځه ګوره را ګوره که نه د هر څه نه به د خلاص کړي د دې وجې نه چې پلار ژوندی هغه له پکار دا دي چې هر ټیم د خپلو بچو څه کوي نگراني هغه کوي او دریم قول دار چې مرادو د دینا اولاد دی بچو له
دومره پیسې ورکوا چې بس نه په ملکیږي او نه په مستیږي، بس چا ضرورت هغه په پوره کیږي، او چې تول په یو ځل باندې دومره سوار کی کنه بیا یره جی آی سے شروع کړه پلان کې شروع کړه پلان کې شروع کنه به شروع کیا نو دومره هغه به نه به ورکې. الله څلورم قول داره چې مرادو د دینا یتیمانان دي، یتیم دې کمقل دې نو هغوی ته مالونه مه ورکوئ. الله یتیم دې کمقل دې نو هغه ته د هغو مالو مه ورکوه. د دې وجې نه علامه ابن کثیر رحمه الله هغه وایي چې کمقلانو باندې د مال معاملې باره کې پابندي لګولې ده چې کمقل دی دی به اخیستل خرڅول دا به نه کوي، ځکه چې دی به په دې کې څه کوي تاوان هغه به پکې بیا مومي، تاوان به پکې څه کوي بیا به مومي. او د دریو کسانو دعاګانې الله نه قبلوي. یو هغه رجل کان تحته امرأة سیئة الخلق فلم یطلقها، یو هغه سړی چې د هغه په نکاح کې بد اخلاقه ښځه یه بد پیلي کوي او د هغې له طلاق نه ورکوي چې د دې مصیبت نه خلاص شي. بد اخلاقه ده، بد کرداره ده، زناکاره ده، بس طلاق ورله ورکړه چې د دې مصیبت نه خو خلاص شي که نه. زما یو ترزوی دی هغه یو واقعه ویه، بادشاه راولګېده وزیر ته یې ویله چې زه به ماښامه پورې هماله 3 دلګان هغه به ګوري او که 3 دلګان دې برابر نه که نو سر د نه قلم کومه. وزیر صاحب ورته راتاو شوی، باچا سلامتو دا ټیم د ډېر لږ راکه ځکه 3 دلګان دا خو به کتلو باندې وخت لګېږي، وایي خبرې مه کوه خو زر زر ده شابه. بس سړی روان شو، په لاره باندې ګوري یو سړي بانګي اخیستی دی روان کلی دی، د ورته یا کاکا یا ماما هر څه چې ورته وویله دا بانګي چېرته وړې دا رانه ښځه بل پسې تلې وه نو بچی یې وشوی دی، نو زه یم ډېر تکلیف هغه به پې تېر شوی نو دا بانګي ویله وړمه چلته یې ویله څه کې پوخ کې والله سخته به پې تېره شوي. هغه یې بس راځه ما هم داسې خلکو ته ډېر ضرورت و، اوس به زما کار برابر شي. چې لاړ باچا ته یې ویل صاحب کسان مې برابر کړه، ویل وایه تا خو یو کس راوسته 90 زره ته 3 برابرومه که نه. وی څنګه 3؟ ویل لا یو دی خو دغه ډله دی چې ښځه ترې نتلې ده او بل چا کې بیا بچی راوړی او دی والله اوس د دې ځای نه کور سموي چرګان ورپسې دی وړي، نو نمبر 1 ډله دا دی. او دویمه وایي دویم زه یم که نه چې زما کار د وزارت دی او ته ما باندې دلګان راغونډې، نو دویم نمبر زه یم. او درېیمه وایي ته وایي ستا کار د بادشاهت سره دی او ته څه کې دلګان یې له راغونډې. نو دا اولي ډله دی چې ښځه یې بدپیلي کوي او دا رخصتۍ نه ورکوي نه چې پرېږدي. او دویم هغه سړی چې د هغو په بل سړي مال وي او دی په هغې باندې ګواه نه نیسي، مطلب دا دی ستا په چا باندې مال دی نو ګواه پې ونیسه، د دې دپاره چې سباله نه پې هغه څه نه شي منکر هغه نه شي. او درېیمو هغه سړی چې بې وقوفه ته خپل مال ورکوي، بې وقوفو ته خپلو مال هغه ورکوي او ګوره الله ویلي بې وقوفو ته مال مه ورکوئ. د داسې کسانو دعا الله نه قبلوي.
جعل الله لكم قیاما چې الله ګرځولي دي ستاسو لپاره ګذران جعل الله لكم قیاما ګوره د مال د وجه نه بغیر گزاران هغه نه کیږي خامخا بس کې مال هغه بغټي نو ځکه دې ته ویلا ذکر مال نه بغیر د دنیا حالت نه برابرېږي الله علامه زمخشري رحمه الله ویا دا مال د مؤمن وسله ده دا اصله ده صدا اصله ده سفیان ثوری رحمه الله سره یو سامانو هغه به اړولو راړولو او دا به ویل کدا نو نو بنی عباس با مالا د خپل لاس او رومال هغه به نه جوړ کړي وي د دې وجنا یو سړی چې په خپل باندې په ګډه موړی کنه چاله سلورانی بم نو ورکی بعد نیم خلک هغه دومره کنجوسان وي کنجوس توبه چې د بخل انتها پی او خلک بیا هم دا هغه نه تاویږي را تاویږي خلک څه کوي هغه نه تاویږي را تاویږي نو سفیان ثوری وی کما سره د مال نه وی کنه نو خلکو باندې را باندې لاسونه پاکوله لدی وجنا چې د یو سړي سره خپل مال ور سره دومره چې دی په چاته محتاج نه یو بس دا ډیر د خوشحالي او د خوش قسمتۍ خبره او بیا چې دی یو سړي خپل کوري خپل بچي وي خپل رزق هغه ورته ملاويږي دا خو پاکه بادشاہي ده الله هم د خلکو د احتیاج نه وساته ار سړی به د خیال ساتي چې په ګېډه باندې موړي او که په ګېډه باندې وږی او له 100 روپۍ در سره نه وي قسم دې قیمتي نه قیمتي خبرې کوه زیبرې په کلي کې نه زیبرې په علاقه کې نه دا مال دا د مؤمن اصلحه ده مال ګټل دا ناروا نه دي خو د مال سره دومره مینه محبت کول چې بیا ورته دین کار پرې دی دا ناروا دي نو مال په صحیح طریقه باندې ګټل هغه په کار دی نو ګوره د مال د وجه نه د انسان څه کېږي جون هغه برابرېږي او بل دا د کعبې د وجه نه د خلکو جون هغه دی کعبه نه وه نو بیا به دا ټوله دنیا دا بورانه یا قرآن کریم کې رب العالمین سورة مائده کې ویا جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس الله کعبه سبب د زندگی د انسانانو جوړه کړی دا که کعبه ورانه شو نو بیا به دا ټوله دنیا دا ورانېږي نو کم از کم ځان له حلال مال رزق او ګټل هغه هم پکار دي دا نه چې یو کوڅه کې څوک ناست دی څوک بله کوڅه کې ناست دی نه جنا داسې بیکاره انسان د ځان نه جوړول پکار نه دي او بل دا د هر یو انسان یو خپل کار دی هغه له پکار داري چې خپل کار هغه کوي خپل مزدوري کوي خپل غریبي هغه کوي ورزقهم فيها خوراک ورکوي دوی ته په هغې کې ګوره الله نصیحت ګوره اول کې ویله قمقلانو ته مالونه مه ورکوئ بیا ویره جي نصیحت کې کنایت ایمانانو ته خپلو ښځو ته بچو ته خوراکو خرچه کپړه هغه ورکوئ خپل بچو له کپړه پیزار خرچه دا ورکوئ کور والا دا نه چې بچی دي کله یو کرلو خیر راځي سوال پسې دی او کله بل پسې او کله بل پسې نه د دې نه بچی ساتل کور والا ساتل هغه پکار دي دا نه چې بس کله یو کر او کله بل کر دا کار ټیک نه دی نو خوراک بچی له ورکول جامې ورکول پیزار ورکول کور والا ته او تعالی الله مال درکړی دی او بیا دی بچی یو ځای کې یو در کې لوخه ګرځي او بل در کې نو سبا کې په دې مال باندې دینه خو چې په تشړاګ باندې دی الله پاتې کې دا ستاره لپاره خدا اګه ته خو بیا دنیا څوکیداری چې نه په خپل باندې خوريو نه په بچو باندې خوريو نه کور والو باندې
وکسوهما جامه ورکوي دوی ته وقولو لهم قولا معروفا وینا کوي دوی ته وینا د شریعت برابر یتیم دی ورته بچیا دا در نه زه خورم نه د دې زه ستا دپاره حفاظت کوما ستا دپاره حفاظت کوما سبا له به غټ شي نو بیا به در سره د روپۍ درک نه لګېږي نو دا بچیا زه ستا دپاره ساته به زه درنه نه خورم قول معروفه قول معروف هغې ته ویلی کېږي چې په هغې باندې د نفس سکون هغه حاصلېږي عقلا شرعا هغه ښایسته وي امام روح المانی ویا قول معروف دې کې هم داخل دی چې دینی اصلاح و تربیت به مولا کې دین ضروری خبرې هغه به مرتخه او دا نه چې بچی دی سار په تیار کې په مخه کلی بچی ادا وکا او دا وکا او جماعت ته او دین ته او دې طرف ته متوجه نه کړه نو تبا قول معروف باندې عمل کله کې لار له پکار داری چې بچي مخي او پلارو په سورسته جماعت ته را روان او زمون خلک په خپل برامند یره تکبیر الله نه پوت نشي لتا خو تکبیر الله غم در سره ده خو تا سره د بچی تکبیر الله غم در سره نشته تا ته قرآن کې دا نه دی ویل چې قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځان خپل اهل و عیال د اور د جهنم نه بچ کا نو تا سره صرف دا غم دی تکبیر الله پوت شو ته یا جمعه تراشی یا رانشستانه د تکبیر الله دی ادا کی یا دی ادا نه کی چې تخپل بچی تربیت نشي کولای جمعه ته پورې نشي راوستله الله او دنیوي لینډینه دا ورته وی بارک الله فیکم الله دې تاسو کې برکت واچي وقولو لهم قولا معروفا او وینا کوي دې تا وینا د شریعت برابر وآتوا النساء صدقاتهن نهلا ورکړې زنانو ته مهرونه د هغې نهلا په خوشحالۍ سره فإن طبن لكم عن شيء منه پس که چرې دې معافي وکړي تاسو د یو څیز د هغه نه نفسا په خپله خوښه فکلوه هنیئا مریا اخرئ هغې لره مزیدار مریا موافق د طبیعت سره ولا توتوا السفهاء مه ورکوئ بېوقوفو ته اموالکم مالونه ستاسې التي هغه مالونه جعل الله لكم قیاما چې الله ګرځولی دي ستاسو لپاره ګذران وارزقوهم فیها خوراک ورکوئ دوی ته فیها پای کې وکسوهم او جامه ورکوئ دوی ته وقولوا لهم قولا معروفا وینا کوئ دوی ته وینا د شریعت برابر اللهم قوینا فی رضاک واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره لازم في حال